د لاهور لوخړو ان د بخښنې نړیوال سازمان هم اندېښنې ښودلو ته اړ کړی. سازمان د نومبر 22 په بیان کې ویلي زهرجنې هوا د خلکو د روغتیا حق له خطر سره مخ کړی. حکومت په نومبر میاشت کې د لوخړو له کبله 2 ځله سکولونه وتړل. د نومبر پر 22 هم د لاهور سکولونه وتړل شو. 2 दिन की बच्चों को छुट्टी दी है उनकी सेहत का ख्याल रखते हुए ताकि उनकी पढ़ाई के ऊपर असर न हो. نږدې هرکال په نومبر کې د پنجاب ځینې ښارونه په لوخړو کې پټوي. صنعتي آلودګي د غندونو او په هند کې د فصلونو سیزنه یې مهم لاملونه دي. امریکا میشت ایر کوالټي انډیکس د نومبر پر 22 ویلي په هوا کې زهرجن مواد خطرناکي کچې ته رسیدلي. څارګري ادارې خلکو ته له کورونو د نوتو مشوره ورکړي. आँखों में चुभन होती है, सांस में प्रॉब्लम होती है, गले में प्रॉब्लम होती है और ये पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर कोई बेहतर कोई इसका लायामल करें, इसको कोई ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ कोई इकदाम उठाएं. د پنجاب حکومت وارلمخه د خښتو په سلګونو بټۍ تړلې دي. میډیکل جورنال لینسټ د 2015 کال په ریپورت کې ویلي په پاکستان کې له آلودګۍ هر کال تر 3 لکه زیات کسان مري.